ژوب ښار چې د بلوچستان ایالت یو ستر ښار بلل کیږي، خو ژوب بیا په خپل څنګ کې شاوخوا واړه او ستر کلي لري چې د ژوب ښکلا او نوم یې په څو چنده زیاته کړی. له همدې جملې څخه نن د کلي تورې درګې یادونه کوم چې توره درګه هم خپل ځان ته ښکلا او ښایست لري او د خپلې ښکلا او ښایست له وجې په زرګونو سیلانیان ځان ته راجلبوي چې 1 یا 1.5 لک شاوخوا نفوس یې آبادي لري. یاد دې وي چې توره درګه د ژوب د جنوب ختیځ خواته په 38 کیلومتره کې پرته پراخه او لویه ساحه ده، خو وګړي یا ځایي اوسیدونکي له ډول ډول مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. له دې مشکلاتو څخه تر ټولو لومړی مشکل او ستر مشکل د ګرځنده ټلیفون یعنی موبایل د سیګنل نه لرل دي. په کلي تورې درګه کې 2.5 کاله وړاندې د ټیلینار شبکې خپل ټاور یا ستنه په همدې کلي کې په خپل مالي لګښت خلکو ته د سیګنل د خورولو په موخه جګه کړه، تر څو خلک د ټلیفون او خبرو کولو ترڅنګ د نن سبا اهم ضرورت چې د ټکنالوژي دور دی انټرنیټ له لارې د نړۍ په تازه او مهمو پیښو پر وخت له حالاتو ځان خبر کړي. خو د وخت په تیریدو سره دا سیګنل یو څه ګړندی وو. په دې وروستیو وختونو کې همدې د ټیلینار ټاور یا ستنه هغه د چا خبره زموږ د سیمې یاکې خلکو ته د سر درد وګرځېد چې یا خو سیګنل پر وخت نه ورکوي او یا هم انټرنیټ ته خلک لاسرسی نه لري. لامل یې یوازې د ټیلینار شبکې د مسؤلینو نه پاملرنه ده چې له امله یې سیګنل په 24 ساعتونو کې یوازې 8 یا 10 ساعته سیګنل پر وخت کار کوي او 12 ساعته سیګنل بیخي له منځه تللی وي. دلته باید دا یادونه هم ضروري وبولم چې له کلي تورې درګې سره په شاوخوا کې پراته او میشت کلي لکه ډوهک احمدخیل، کلي حضرت صاحب، لنډی بوبۍ، سري توی پل، لومینه، انځر لښته د دې کلیو اوسیدونکي هم له همدې سیګنل څخه ګټه اخلي. کله چې سیګنل نه وي نو ځایي اوسیدونکي له ستونزو سره لاس او ګریوان وي. د دې سیمې د خلکو د ژوب ښار له ډي سی او څخه په کلکه غوښتنه ده چې موږ ته دې پر وخت د سیګنلو دغه ستونزه هواره کړي، کنې یاد خلک مجبور دي چې په سخت احتجاج او لاریون به لاس پورې کړي او د یادې شبکې ټیلینار مسؤلین دي د دې پر وخت غم وخوري. راځم دلته د یادې سیمې د یو څو ځایي اوسیدونکو خبرې تاسو ته در اورم چې په سر کې خیالګل مندوخیل هم دا مسله ده چې ګورمانه چې زه موسي بیا دا سیګنل کمزوری سي ماښام مازدیګر لمونځ رواس مازدیګر لمانځه بعد دا سیګنل کار ایله کوي بیا نه کوي، بیا ماخستن ته ډېره وخته پورې نه وي دا سیګنل بلکل نه وي، بیا سهار بیا دا مسله پکښې وي چې ګوره تر 9 بجو تر 10 بجو دا سیګنل کار نه کوي موږ ته واره نه ګوره حکومت دا کړي وایي چې هغه مسله موږ هم دغه وایي ګوره مانه بیټرۍ یې ناستې دي ګوره جنریټر خراب وي ګوره مانه حکومت دا مهرباني کړې وای دی راغلی وای دا یې کتلی وای پر دې ګرځېدلی وای دا له څه مسلې وجې ده دا وجه کېدلی شي چې دغه بیټرۍ ختمې دي کمزوري دي بدلول غواړي او دا کول غواړي چې دغه ته جنریټر واخیستل سي او جنریټر سټارټ شي د هغه د وجې موږ ته کار راکړي زموږ دا ټیم یو کار نه په کار په دا سیګنل باندې سیګنل نشته د هغه د وجې به هر اقسام سره خرابه ده هر اقسام باندې ناخبره یو نه خبر یا عادت سو ډېر ښه سیګنل او ډېر ښه کار اوس بیرته خراب سو نو مهرباني دا له حکومت غواړو چې دا کار سیټ کې یا بیټرۍ نه وراړي یا جنریټر ورته واچوي کله باران وسول یا واوره وسي وریځ سو بیا خو یو شی نسته 2 ورځې وي 3 وي 5 وي بیا هېڅ نسته بیا له شی موږ دا وجه ده له ډېره ټیمه څخه چې دا سیګنل نه وي او پروسه هم نه وو پروسه کې موږ له کاله به صحیح سي بیا دا ژمی روز راغی او دا وریځې راغی زموږ سیګنل بالکل 3 بجو نه وي موږ ډېر په تکلیف یو نو موږ دا خواست لرو چې دا سیګنل د بحاله سي او دا انچارج څوک دی دا تنبیه او دا په چا باندې دا ذمہواري ده او دا نوکري د چا ده دا خو زه منم چې دا د ګرد ریبزي ده نو دا ریبزی د په دغه باندې غمجن سي چې وروره پر دا خرټي کومه تنباسي ده د دغه انچارج د ونه سي و درته د ووایي چې وروره دا څه له دا سیګنل نه وي دا څه مسله ده جنریټر نسته بیټرۍ کمزوري دي پلیټونه نسته څه وجه ده نو د دې موږ خواست لرو چې وروره زموږ سیګنل د بحاله سي موږ غریبان خلک یو اول ډېر تر شو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه کومه تنباسي دوی لګولې ده اول خو د دا کم تنباسي په چارج ورکړې ده له دې سره د حال ونیسي چې کومې بیټرۍ شته هغه بیټرۍ ورکړي دي هغه دلې موجوده دي نه دي موجوده لګېدلې دي نه دي لګېدلې او که چېرې بیټرۍ نه وي ورکړې له حکومته زموږ دا مطالبه ده حکومت ته دا مهرباني وکړي چې نوې بیټرۍ ته ورکړي زموږ کم دي دلته د سیګنل ډېر ضرورت دی په عین موقع کې سیګنل نه وي بیا موږ څه کوو ساعت سیګنل نه وي بیا ته 9 بجو له 9 بجو بعد راشي بیا کله کله چې وریځ وي د وریځې په ورځ باندې بیا ګس سره کار کوي نه نو لهذا حکومت ته دا مهرباني وکړي چې ورور دا تنباکه سره له بیخه وکاږي ختم دي کې لرې دي او که نه وي
زموږ سره د خپل سیګنل چې کوم دی رابحال کې سهار وخت وي نو موږ دا کوم داسې شکایت پکې راغی او اوس به بار دا شکایت وي باید دا دی چې دا شکایت ډېر زیات له مشکلاتو سره مخ دی دا سیګنل خو چې کله مازدیګر سي لاړ سي بیا د شپې تر 9 تر 10 بجو نه وي بیا که یې وار راسي بیا په شپه لاړ سي بیا سهار له 3 بجو واخه د 9 بجو پورې سهار خلکو وي ضرورت سهار ټیم ورور هغه نه وي ختم وي سیګنل له موږ دا خواست لرو د حکومت څخه د چاس په انچارج کې د تنبا چې د دې څه سپورټ وکړي دا جوړه کړي دا خو ډېر زیاته ستونزې دي مخکې څوک موبایل ګوري څوک څه کوي نو هغه دا کار نه سیګنل لاړ شي بیا خو سره ساده موبایل کار پرېږدي او فیسبوک خو دی دا سهار په 9 بجې کار شروع کړي بیا ته ماښام تر 10 بجو تر 11 بجو کار کوي بیا سیګنل لاړ شي تاسو ځوانان فیسبوک کوئ فیسبوک څنګه دی هغه 3G یا 4G کار کوي 3G کې هم سلو یا 4G کې هم سلو ډېر خو کله یو خوا خلک د سیګنل له ستړو او ستونزو سره لاس او ګرېوان دي بل خوا چې انټرنیټ فیسبوک او یا هم په واتس اپ باندې کوم خلک خبرې کوي د هغوی هم له سختو مشکلاتو او ستونزو سره لاس او ګرېوان دي باید د ټیلینار مسؤلین زر تر زره د همدې ټاور د جوړېدو په غم کې سي تر څو خلکو ته پر وخت د سیګنل لاسرسی وسي بشر یارمندو خیل توره درګه ژو